طالبان د امریکا بلاک واټر عسکر شول، خو څنګه د بلاک واټر مشر د طالبانو باره کې تازه څه ویلي، دلته را سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو نیکمرغه. د امریکا په نوي ماموریت کې به طالبان د بلاک واټر رول ولوبوي. د امریکایي اقنیتي کمپنۍ بلاک واټر مشر وایي امریکا د دوی پر ځای د افغانستان جګړه طالبانو ته سپارلې. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د بلاک واټر مشر ایریک فرانس په دې وروستیو کې د روسیې نظامي تحقیقاتي مرکز په بلنه مسکو ته تللی او په دغه نظامي مرکز کې نوموړي د پوښتنو ځوابونو یوه برخه کې ویلي چې د بلاک واټر د ډیرو هڅو سره د امریکا حکومت لخوا بلاک واټر ته په افغان راتلونکي جګړه کې ونډه نه ده ورکړل شوې. خو نوموړي ویلي دا ماموریت د امریکا او طالبانو د نوې هوکړې له مخې اوس طالبانو ته سپارل شوی او طالبان په دغه تړون کې مکلف بلل شوي چې افغانستان کې د داعش، القاعدې او نورو ټولو هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې جګړه وکړي کوم چې د امریکا د ګټو خلاف دي. ایریک فرانس ویلي دي طالبانو ته دا نوی مسؤلیت سپارل کټ مټ هغه ماموریت ته ورته دی چې کابو 20 کاله وړاندې د امریکا لخوا بلاک واټر ته سپارل شوی و ترڅو افغانستان او سیمه کې د امریکا د ګټو لپاره جګړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو امریکایي چارواکي هم منلې وه چې طالبانو ته د افغانستان په ختیځ کې د سولې د تړون له مخې په ازمایښتي ډول پیسې او تجهیزات ورکړل شوي ترڅو د داعش پر ضد جګړه وارزول شي. دا مهال امریکایان او طالبان په قطر کې د سوک او اداري یو مرکز لري چې د القاعده پر ضد یې ترې عملیاتو رهبري کیږي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې جاري.